بابک چیرې دی؟ بابک په مسته خیر دی ته نږدې را روان دی. السلام علیکم. دې راورسېدل. الله کرام راول. وای 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 یاره روغ سیات چې دی بچې د مېلمه که ښه په خیر راغلي یاست پرېلی ملنګه کوم چې په خیر راغلی الله پاک دې راوساته. یاره داسې مې طبیعت خراب دی څه وکړم. ولې بابکه خدای دې خیر کړي په چی شي چې طبیعت خراب دی؟ یاره څه یې کوې والله څه یې کوې ولې چې که زړه مې مات دی دې دنیا ته نه بابک ته راته ووایه په چې طبیعت خراب دی. لکه کیلا که واجر بدل موږ پنځه خلک یې واجر بدله هلته تېره جمعه تللي ول لمانځه ته ته واشه څوانه به الله راباندې راوغورځېدی ته وا څنګه درباندې راوغورځېدی؟ څنګه درباندې راوغورځېدی؟ کلمه ته واشه خطبه شروع وه شروع وه بلا کله اول صف ته مې ځان رسوي ته واشه مار سړی شکنځلي خلک شي په اول صف کې ناست ته واشه نو بلا چې د دوی پښه راوله پښه مې لږ دینې وموښتل که څنګه دی بلا سترګې راباندې راوکښېدې وه دومره دوی راباندې وکښېدې ورته کوشنی تس ورته ژره سپینه کړله ور خطبه شروع د پښه دې ما واړول ما څه کوپل خو نه وسو دا نه اوس پرنداسې یم حاجي صاحب نو خطبه چې شروع وي نو دا خو ستا غلطي ده ته باید داسې د اول صف ته ځان ونه رسوې باید شا په صف کې کښېنې مشکل نشته نو داسې ته در خلکو اوړې دا ډېره زیاته ګناه لري حاجي صاحب. دا اوس ګناه لري؟ و حاجي صاحب دا ډېره زیاته ګناه لري چې ته داسې راسې ناوخته او بیا اول صف ته داسې ځان رسوې دا ګناه لري. یا مقصد په دې وخت کې ذکر او اذکار کول لا هم حتی ګناه لري. لمونځ کول نو چې خطبه شروع باید سړی ارام کښېني او خطبې ته غوږ ونیسي. څه وایم وایي خو منیا که بېسواده خلک خو په شمه سر خلاصېږي ښه نو دی پر حق وو ښه ما والله داسې وو ماښام نه دی ماښام نه دی همداسې د 12 بجو پرې وستل که نه ده کړی باره ما دا چې دنیا سر ما داسې د ژونده سمې که سره ناوړت ماتو ته واشه اوس نور خو مېلمه کته خو به ښه یې دغه بل هم اوس مانا نن خو مېلمه دی دی خو هم نن مېلمه دی تورلی ملنګ ښه خو به تورلی ملنګ سفونه کېږدي څه کار وخته بېکاره یې که ولا په کار وخته والله څه به درته ووایم بابکه داسې بېکاریانې دي څه وایه ته اوس داسې بېکاریانې دي چې موږ هم بس دغه ته درولي چې کله به مخ ونیسو. هلته بله اوس مې د هغه بل مړ هم ستاسې پوښتنه وکړه مال توریالی چېرې دی ول کللی دی خاکریس د انځرو کار ته څنګه سو اوس دا معلوماتونه دا خلک راته راوړي وایي دا انځر ارزانه دي اوس څنګه دي ارزان دي که ګران دي؟ والله بابکه کللی ومه داسې او څو عمر مې پشتېر کړي انځر هم سره ارزانه سوي وه بلا خبره دا رقم د خدای پاک مهربانه دی یو شی مې خدای پاک مهربان دی وایي خدای پاک وایي تا حرکت کوه زه برکت کوي دغه دی زه خو وایم اوس بېکاره زه خو وایم دغه زموږ توس غزنی نه دی دا ښه سیب لري دغه سیب ته ولاړ ته بله ښه ښه کارونه ستا وادر بدله تا ولې خوا به تریالی ملنګه ښه بابکه وایي د غزني خوا ته معنا یې ښه پیدا کېږي ته وا مسلمانه ګوره نه دی چې ولاړ شي چې 15 دانې کلمانه یې دا واخې نه دی 15 کلمانه واخې دغه یو دې پکښې ګټې نه دی 4 خرڅ کړې هم دې سواد هم دې ګټه ده 15 پلسي راینسې مثال مې د خبرې ورته 15 پلسي راینسې ته واشه 4 پلسي ورکړې دغه یو کلم نه دی تا ته ګټه سول که نه سول ګټه خود راته ګټه ګوره مېلمه که ته څنګه یې دغت مېغت خو دې نه راسه کړي کارونه څنګه دي بلا ښه یې حاجي صاحب مې تا په درسونو څه کړي دي درسونه دې په کوم ځای کې درولي دي د خیر بلا درسونه خو نو میده اوس خو نو ګرده ولاړ دي نو د خیره بلا په دې څو ورځې کې د خیره سره شروع کوو بېرته څه 3 میاشتې رخصتي به بلا پر خلاصېدو یې که نه وایي چې صاحب د 3 میاشتې رخصتي هم بلا انشاءالله خلاصېږي سنټر منټر دې سره شروع کړی که نه اوس دغه زما مرسیانو دا زامن مې ځه دي دا ټره ده که ټه چیش دی دا سنټر موږ خو سپنږیري خلک به خوله مو نه مې زده کړي یو لنسی مې پتون ته وایي ولاړې ښه پوهنتون ته پوهنتون دغه شی ول ما بلا خو موږ سپنږیري خلک به شم سر نه خلاصېږي نه سم ویلی تاسو به هم بخښه کوئ هم تریالی ملنګه بخښه کوه موږ خو سپنږیري خلک یو منیا که به ښه سر خلاصېږي مېلمه که یو شی دې راوړی دی که نه دی څنګه تریالی ملنګه ستا خوښ دی مېلمه که یو شی راته وایي باره ګرمي هم د نه یې داسې نه وي چې مېلمه که وایي ګرمي مو وسوه بلا اوس ستا سره کوم خوښ وي بلا واجب بدله څه چې راوړی دي وبه ګورو نو یو دانه شعر به درته ووایم حاجي صاحب څنګه چې ستا خوښ وي واجب بدله ته اوس ما د زړه په شان پرېږده څنګه شان سید الخالق خو دغه شان دی دغه ما درته وایم انشاءالله دغه شی څه وایه موږ خو همداسې د پخوا د وخت شوقیان نه دی دا زړه همداسې ګلاوسي راته وکړي زه داسې ځیګر خون کړم د چا سترګو زه داسې ځیګر خون کړم د چا سترګو ګرفتار په دې بېلتون کړم د چا سترګو
ګرفتار په دې بېلتون کړم د چا سترګو چې د لویو غرو لمنه راته ګلزار سوه چې د لویو غرو لمنه راته ګلزار سوه لویه خدایه دا مجنون کړم د چا سترګو لویه خدایه دا مجنون کړم د چا سترګو اوس دا نور لیونیان ما لیونی بولي اوس دا نور لیونیان ما لیونی بولي د اخته په دې جنون کړم د چا سترګو د اخته په دې جنون کړم د چا سترګو په یاري او اشنایي نه پوهېدلم په یاري او اشنایي نه پوهېدلم خبردار په دې قانون کړم د چا سترګو خبردار په دې قانون کړم د چا سترګو مناجات مې سوه په ځای د خرابات کې مناجات مې سوه په ځای د خرابات کې نه پوهېږم چې مفتون کړم د چا سترګو نه پوهېږم چې مفتون کړم د چا سترګو سترګې ما عرفان ته ورسوې دا رواجه را بیرون کړم د چا سترګو سترګې ما عرفان ته ورسوې د رواجه را بیرون کړم د چا سترګو د رواجه را بیرون کړم د چا سترګو وا یاره مېلمه که دغسې خوند یې په وکړي چې یاره څه درته ووایم ته واښه خانو نسته خانو خو به بیا زما سره جنجال کوي تا واورېدله تورلی ملنګ دلته به ستا پر ځای خانو ناست خانو مې اوس استول دلته په درسو پسې شاته خانو تللی دی څه نه وایي بلا خواري مو سره کاږي ته واښه اوس مې استولی دی ته واښه هغه بیا زما سره نه جوړېدی خو دغه دا مېلمه هم ناست نور مېلمانه به مو راسره ناست وو کله ورځ ما او د ده سره جنجال کله به زه ته راچپه کړی کله به ما راچپه کړی په دا نه سره چې لیدلو به الله اوس ما سره درس ته یې واچه نور که نه هغه د پلار د مور احترام خو به وپېژنې په درس دی وایي په درس دی اول ځان پېژندل کېږي بیا جهان پېژندل کېږي همداسې بیخي ډېرې ګټې لري موږ نه دي ویلي اوس دغه دی ګوره مخکې هم دغه موضوع څخه ما یادونه وکړل دغه ګوره اوس که ده زما سر نه وای راخلاص شوی ما هم به ستا میاشت په دغه دماغ خراب وم هغه سړی نه دی اوس هغه سړي سره زه ووینم ښه به په ورین تندیر وغباړو سره وکړه اوس هغه سړی نه دی خدای ما ته وویل چې دغه کار چې دی زه غلط ما غلط کړ دی ولې ما داسې فکر کوي ما سره دی غلط دی زما د سپینې ږیرې بې احترامي یې وکړه خو هغه دا یو کار په ما کې و زه نه پوهېدلم هغه تعلیم کړی و ما تعلیم نه و کړی دغه چې وایي تعلیم چې دی رڼا ده نو تا اوس څنګه اوس تا زه دغه ته ځم که نه ځم دغه ارغنداو ته یاره نیت خو مې دی بابکه ځمه د خیره سره ارغنداو ته هم لاړ ارغنداو کې زه هم اوس کارونه نه وي شروع که ارغنداو کې دغه انار کارونه پسې او زه خو دغه ما د مېلمه که دغه ژنګ رالي مېلمه که خیر ته وروسته جواب درکړو خیر دی مېلمه که تا خو نه زه چې مالته کارونه سره ډېر دي والته مو کارونه سره صنفیان خو ژنګ نه یې ورته راولي اوس خو د کتابو وخت کې کتابونه خو نه ځي نه اخلي دلته مکتب والا او انشاءالله هغه له څو ورځې بعد شروع کېږي خو بس داسې دی خامخا یوه صنفي په کار یم یا سنټر یوه صنفي مې داسې او ښه که مېلمه که ښه که درسونه وایه خدای پاک توفیق باندې درکړي خدای پاک کامیابه که هغه چې موږ نه دي ویلي څه مو کړي ښه وایه پرېلی ملنګه پرېلی ملنګ کیسې ورته وکړه خوږې او ترخې ورته وکړه بابکه دومره خوندور کار دې کړی چې دا خانو دې درس ته استولی دی چې بېخیاله یې دا خوندور کار دې کړی دی په دې زه اوس تر سپینه ژړ ته اوبو ته ولاړم په ده درس وایم هم نه دی سبا به موږ نه یو سبا به دی ګوره داسې خدای به یو ښه سړی ځینې جوړ کړي بیا به موږ پسې خیراتونه کوي نه موږ پسې خیراتونه کوو د هغه مو ګټه ده نه دی چې بس درس په ووایو سبا به موږ خیراتونه کوي یو قبر ته راځي یو لاس راته پورته کوي یو خدای پاک دغه زما پلار وبخښي نه دی ما وایي وسا کړم نه دی و بابکه یوه خبره بله ده دا ستا او د ده د جنګ و د جنجال په خاطر باندې دا موضوع دا رقم ده چې وایي هغه خلک چې ډېر سره ګران یې هغه خلک جنګ و جنجال سره کور دی ودان دا وایي ډېر جنګ چې دی د نازه سره کېږي هغه وایي په عشقۍ کې هم ګیلې وي هم جنګونه ولې مرور ګرځي زما نه دی هغه عشقان نه عشقان چې به داسې سره عشقان ډېر جنګونه بیا سره کول دا معنا زموږ د په مابینځ کې چې یو مینه او محبت دی د پلار د زوی په مابینځ کې یو مینه او محبت یو رقم ګرانښت دی یو رقم ګرانښت دی اوس دی نسته ستا په یاد هغه د ده زاګه باندې ګوره کور دی ودان یا مېلمه که کور دی ودان
مالا اوس ته هم مېلمه تا ته مېلمه وایو نه، داسې نه، نه شي خواره بابا، سبا ده بابا. کې ته ما ته مېلمه وایي ته هم بس موږ پر ځای مېلمه یا نو ته نو بیا بابا، وله در بابا، خپروي ته نه. خیر خدای مهربان دی بل وخت به هم وخت درکوو هر وخت به راځې موږ سره بانډارونه کوي د به خانور ناست د خانور سره به ووینې تا ولې دا اوس پرې خانور سره نه یې لیدلې یاره په دا ډېر وخت مې خانور و خانور اوس ویلی چې داسې ځوان ویې شوی به یې ته وا اوس په ژر هلک دی ښه. و اوس ته خیر شه درسونه خلاص کړي باید دغه مکتب څخه فارغه شي دغه به هم په ووایمه دغه ډاکټرۍ شا هم په ووایمه هغه به ډاکټر ځینې جوړ شي ما سړی یو واده ورته پیدا کړه نو و د بلا ځوان چې ښه دی نه دی یوه لاله نکاح ښه ده نه دی دغه دی مېلمه کړه خو دغه ځای یې بل خراب دی ماشه بیا مې زړه درد وکړي زړه مې درد وکړي یاره مېلمه کړه ورکې که به الله اوس نه زړه مې نه درد وکړي بابا که خدای دې خیر کړي کیسه راته وکړه اوس ولې ګوره طبیعت خراب ای خدا دې ولاړ د شام به ووایي ته واښه ولورو ته وګوره واښه ده په 12 لکه افغانۍ ته واښه دا زموږ ستاسو امساګانې څونه مسکینان ته واښه یوه ګوله قدرت نه لري چې ما یوه ګوله رانیسي واښه نو باره به دوی دا 12 لکه ولور څنګه ادا کړي بیا دا ته خپله وایه ته ما څو کار وکړي کار نشته ته واښه چې کار نه وي باره دی ولور څنګه دی مجبوره دی پله کچاکي لارې ولاړ شي ښه وایم که بد وایم مېلمه ښه وایم که بد وایم باید ګوره زه خو عامه سپین ږیری دی ګوره موږ سپین ږیري وایي هغه دغه پر چا وایي یو کمیس بالا څیرل نه دی همدغه مې ورته پیغام دی ته واښه دغه دوستان ته دغه ولورونه ارزانه کوي نه دی دغه اعلانه کې څه کوي ما ته یې موټرسایکل نه دی راکړی موټرسایکل ته څه ضرورت یې وروره هغه واخلي ټوک ټوک یې کوي باره د نامه لپاره موټرسایکل ورکوي پلانکې ته یې موټر ورکوي پلانکې ته یې زر ورکړه دا څه کیسه ده پیالی ملنګ راوسته ښه وایم که بد وایم یا بابا که ته ښه خبره کوې نو خو هم اوس واجب صاحب دا ډېره ښه خبره تا وکړله ځکه چې الله عزوجل په قرآن کې فرمایل دي هغه کار خوښوي چې په هغه کې اساني حق کور دې ودان نو که موږ ولورونه ارزانه کړو نو زموږ ځوانان به پر خپلو کورو کښېني او پردي ملکو ته به نه ځي چې بیا منه یا شیدان سي یا خوښ سي یا ټپیان سي یا هلته ځورېږي نه دی خو د هغه دی ګوره یا خپل په وطن پسې ارمانجن یې خپل د مور پلار څخه لرې نه دی خپل د خویندو څخه لرې د وروڼو څخه لرې دا ډېر زور غواړي خپل وطن ګوره دا ښه خبره دې وکړه ګوره ده ښه ټکي ته اشاره وکړل ګوره که چیرې موږ ولورونه ارزانه کړو که د خدای پاک به ګډه کارونه وستا کړي ته واښه کار موږ ورته سکوي ته واښه که ولور ارزانه کړو اما ګډه کارونه سمېږي خیر بلا خدای دې ګډه کارونه سره غمی کړه دغه پر چم باندې بلا اوس مېلمه اکا ته به وخت ورکړو یوه انتیکه شی به راته ووایي باره ګرمي د مېلمه اکا هم شاید کار لري رنګونه ورته روان دي باره مېلمه اکا ته هم رخصت ورکړو موږ ورته به هم زه به داسې تا وګرځوم دا زموږ په باغ به دې وګرځوم ته واښه اتورانې خو مو وشکولې اوس هغه ایته انګور لا ایته پاتې دي ته واښه بلا هغه به او جوش ته راخته یو جوش وڅکوو ته واښه خیر مېلمه اکا ته څه شی وړ دی ته غوږ یو والله داسې انتیکه شی راته ووایه چې دغه توراني ملنګ نن خپل ساعت ورتېر بله داسې ونه بیا وایي بابک کوټې ته تللی وم هېڅ ساعت مې نسو تېر یا بابا که ستا کوټې ته دا مېلمه اکا دې غټ ونه کړې او زما ته دې غټ ونه کړې یا بابا که چیرې ستا کوټې ته چې موږ راغلي په ژوند مې دې غټ نه دی کړی خو داسې وه خو داسې یاران خلک دي نه دی که کله ناکله دې خوابدي وغلی ته خوا مه بدوه یا بابا که ودې څنګه سو مېلمه اکا یو شی دې پیدا کړی دی واجب صاحب زه به یو شی درته پیدا درته غواړ ډالۍ ملنګه تا یو دا شی مې نه دی زده چې راته ویې وایه یا بابا که زه به نو څه درته ووایم ما خو نو زه به یو شی درته ووایم دی راته بیا شی پیدا کړي زه درته وایم ستا په جدایي کې تېر به سي وختونه ای مراد جانانه نه در سره ځمه ای مراد جانانه نه در سره ځمه ستا په جدایي کې تېر به سي وختونه ای مراد جانانه نه در سره ځمه بابا که خوند دې په وکړې و بلا موږ خو هم داسې درانه شوقیان نه دي اوس څه دې وکړئ مېلمه اکا مړه دې کړو شروع په بسم الله ده بسم الله سر د ثنا ده شروع په بسم الله ده بسم الله سر د ثنا ده زموږ هم پر عقیده ده سبحانک یا من هو زموږ هم پر عقیده ده سبحانک یا من هو الحمدلله وایم تلحمد ثنا وایم الحمدلله وایم تلحمد ثنا وایم پزړه او خوله دا وایم سبحانک یا من هو پزړه او خوله دا وایم سبحانک یا من هو ثنا وایم بې شمېره د پاک پروردګار د هر چا مددګار سبحانک یا من هو
د پاک پروردگار د هر چا مددگار سبحانک یا من هو سبحانک یا من هو رحمت لري رحیم دی کرم لري کریم دی رحمت لري رحیم دی کرم لري کریم دی په ذات صفات قدیم دی په ذات صفات قدیم دی سبحانک یا من هو سبحانک یا من هو موجود یې موجودات ټول پیدا یې کائنات ټول موجود یې موجودات ټول پیدا یې کائنات ټول مخلوقات یې مخلوقات ټول سبحانک یا من هو سبحانک یا من هو سبحانک یا من هو کارم مېلمه کار داسې وم چې خوند یې په وکړ نعت شریف ته ورته ووایه دا نعت نه دی مېلمه کار دا نعت شریف به چې همدغه به د زموږ د پیغمبر سلام صفت ته ویل کېږي و بابا دغه خروج له موږ هم دغه علماو سره ویدلي دي چې الله ملنګه داسې به وکړو دم تلوار دی جنګونه ورته روان دي شاید ته هم کارونه لرې که ته خو لا اوس تا ول بیا کار خو زه به دې ولاړ شم باغ به دې هم وګرځوه و ما تا به پر باغ وګرځو دی به ولاړ شي دغه خپل په کارو به سې نو تر دې چې سره ځو راځئ د خیر ورځئ.